بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ زموږ درس چې دی هغه په ډیټ اینډ ټایم فنکشنز کې دی. په ایکسل کې ډیټ اینډ ټایم فنکشن څه کار کوي؟ دا کومې فنکشنې دي؟ ډیټ اینډ ټایم فنکشن هغه فنکشن دی چې د وخت او تاریخ سره تعلق ساتي، یعنی وخت او تاریخ پورې اړه لري. دې کې لومړی فنکشن چې دا هغه ټوډے فنکشن ده. ټوډے فنکشن څه کار کوي؟ د نن ورځې تاریخ تاسې ته راوړي، چې ستاسې کمپیوټر کې کم کرنټ تاریخ دی هغه راوړي. تاسې به ولیکئ ایکوال ټوډے، ټي او مو چې ولیکه فنکشن راځي، ټیپ به پسې ووهئ او دا به انټر کوي، تاسو ته به د نن ورځې تاریخ راشي. دویمه فنکشن چې دا هغه ناو دی. ناو کې هم چې دی اوسنۍ نیټه راځي، خو دې سره وخت هم راځي، تاریخ به وي او بجې یا وخت به هم ورسره راشي. تاسې به ولیکئ ناو او ټیپ به ووهئ، دا به انټر کړي. ګورئ اوس چې دی تاریخ هم راغی او ورسره چې کوم دی وخت هم راغی. که چېرته مثال تاسې یو لیست یو جدول جوړ کړی وي، فرضاً زه لیکم چې نیم، پوسټ، سیلري، او دلته مو لیکلي چې ډیټ په کوم تاریخ باندې واخیست. مثال لیکئ چې خان ډاکټر دی، فرضاً سیلري د دومره، د په کوم تاریخ واخیسته. که چېرته وایي چې تاسو وایي دا تاریخ د اتومات راځي، نو بیا دې لپاره تاسې چې دی ټوډے یا ناو فنکشن کاروئ، لیکئ مساوي ټوډے. صحیح ده؟ کله چې دا انټر کوي تاریخ راغی، آینده کې چې دی مطلب که دا تاسې دا ډریګ کې داسې دا تاریخ به اتومات راځي. او که چېرته مطلب غواړئ چې دا سیل خالی وي، نو دې دپاره تاسې بیا اف نه استفاده کوئ. مطلب دلته ارزش ورته لیکئ اف که چیرې دا سیل مساوي شو د خالی سره، نو کاما بیا دا سیل بیرته خالی پرېږده، او که خالی نه و دې کې بیا څه کار کړه؟ ټوډے فنکشن کار کړه، انټر یې کړئ. یاس اوس دا چې لاندې ډریګ کړئ، تاسې ګورئ دا نورې خالی وي. که دې کې چېرته تاسې سیلري ولیکئ، هغې کې به اتومات څه راشي؟ تاریخ به راشي. او که چېرته مطلب تاسې غواړئ چې روزانه دا تاریخ د روزانه ورځې راځي، نو دا اپډیټ کیږي. ګورئ اوس نننی تاریخ 14 دی، که سبا هم دغه فایل تاسې اوپن کړئ، دې کې به 14 تاریخ راځي. دې لپاره چې دی تاسې کولی شئ چې یو بله ویډیو کې ما درته دغه کار کړی دی چې څنګه سټیټک تاریخ واچو، مطلب اپډیټ نشي، د هرې ورځې د روزانه د ریکارډ سره خپل تاریخ راځي. نو تاسې کولی شئ چې زموږ چینل کې بله ویډیو ده هغه وګورئ او د هغې له ورویه تاسې دا زده کړئ چې څنګه کولی شو د همغه ورځې روزانه خپل تاریخ دی واچول شي او اپډیټ دی نشي. ورپسې دی ډیټ، مساوي لیکو ایکوال ډیټ. ډیټ کې چې دی مونږ ورته دلته دې ځای نه لیکو یار، کال. فرض مثال زه ورته لیکم کال مثال 2025، کاما ورکوئ، مانت لیکئ مثال 2، کاما ورکوئ، ډے فرضاً زه ورته لیکم 15. چې انټر یې کړئ، دې نه خپل اتومات تاسې ته څه جوړئ؟ تاریخ جوړئ. نو دا د ډیټ فنکشن شو چې تاسو ته یو تاریخ جوړئ، برابروي. بله فنکشن د ډے. ډے څه کار کوي؟ تاسو ته د موجوده تاریخ نه ورځ راخلي. ګورئ که کنټرول سیمیکالن پریس کړو د کیبورډ نه، نو دلته موږ سره څه راځي؟ تاریخ راځي. زه غواړم د دغه تاریخ نه څه راواخلم؟ ورځ راواخلم. تاسې به ولیکئ ایکوال ډے، ټیپ به ووهئ، دا ډیټ به ورته سلیکټ کړئ، انټر به یې کړئ. ګورئ دې کې څومره ورځ ده؟ 14مه ورځ ده. همدغه تاریخ زه لاندې راوړم، کنټرول ډي سره مې دا ډوپلیکیټ کړ، ایکوال دلته لیکو مانت. زه غواړم د دغه تاریخ نه میاشت راواخلم، دا به سلیکټ کړئ، ورته انټر به کړئ. ګورئ څومره میاشت په دې تاریخ کې؟ 9. همدارنګه کال ته نه راخلی، ایکوال به ولیکئ او ولیکئ چې یار، ټیپ به ووهئ،
تاریخ ورته سلیکټ کړئ تاسو ته به سره واخلي کال به راواخلي نو ډے مانت ایئر په واسطه موږ ورځ میاشت او کال د یو تاریخ نه راخیستلی شو بل دی ویک ډے څه کار کوي د ورکړل شوي نیټې لپاره د اونۍ د ورځې شمېر درکوي زه دلته کنټرول سیمیکالن وهم چې تاریخ راشي ایکول لیکو ویک ډے ګورئ دلته سیریل نمبر دا به سلیکټ کوئ خامه دلته اوس تاسو ته د ورځو حساب درکوي ګوره نمبر 1 نمبرز 1 سنډے تھرو 7 سیټرډے نمبر 1 منډے تھرو 7 سنډے یعنی دغه کې چې هر شماره ورکړي دغه د ورځې له حسابه تاسو ته دغه ورځې شمیره درکوي مثال زه اول ورکوم انټر یې کوي ګوره ماته چې یو راکړه د ورځې د حساب نه که چېرته په همدې کې زه ورته ولیکم چې مثال دا لرې کوو فرضاً زه ورته لیکم 12 انټر کې ګورئ د هغې ورځې حساب نه ماته شمېر راکړه د دې ورځې دا نن چې کومه ورځ ده دا وایي شپږمه ده بل دی ای ډیټ څو میاشتې د موجوده نیټې سره جمع کوي څنګه فرضاً زه دلته کنټرول سیمیکالن وهم تاریخ مې راوړم دلته لیکم ایکوال ای ډیټ مې ولیکه ګورئ سټارټ ډیټ دغه تاریخ دی زه غواړم فرضاً دې سره کامه ورکوئ مانث 15 میاشتې زه ورسره جمع کوم یعنی دا 15 میاشتې راخلي دې سره جمع کوي تاسو ته به 12مه میاشت درکړي ګورئ د 12مې 14 مخکې دلته د 9مې 14 دی د ای ډیټ فنکشن په واسطه موږ دې سره 15 میاشتې جمع کړلې چې څو شوې 12 میاشتې شولې بل ای او مانث اینډ اف مانث د میاشتې اخر درته ښیي دلته به زه کنټرول سیمیکالن ورکړم تاریخ مو راوړ دلته لیکو اینډ اف مانث کې ګوره سټارټ ډیټ دا ډیټ به ورکړي د کومې میاشتې اخر تاسو معلوموي فرض مثال دا 9مه میاشت ده د دې 9مې میاشتې اخري تاریخ څومره پورې دی دا به ورکړي ګوره 9مه میاشت ده دا اخرنی تاریخ دا چې دا جولای میاشت اخرنی 28 ورځې ده دا ګورئ که دلته مونږ وګورو دا چې دا ټوله څو ورځې ده دا مونږ ته 28 ورځې ښیي او که چېرته ورکړو فرض مثال زه ورته یم چې 9مه نه مثال 2مه میاشت ماته وښیه 2مه میاشت وایي 10 ورځې ده همدارنګه فرض مثال زه ورته یم چې ماته 11مه میاشت وښیه څو ورځې ده 10 ورځې ده نو د هرې میاشتې هغه اخرنی تاریخ مونږ ته دا ښیي چې ستا دغه میاشت ده دغومره ورځې ده بل ډیټ ډیف د دوو نیټو ترمنځ د کلونو میاشتو ورځو شمېر ښیي ډیټ ډیف ډېره مهمه فنکشن ده فرض مثال تاسو کولی شئ د دې په واسطه عمر هم معلوم کړئ صحیح ده مثال 2 تاریخونه دي فرضاً دلته لیکو چې برث ډیټ دا به زه پاس ولیکم او دلته به ولیکو چې کرنټ ډیټ او دلته به ولیکو چې ایج صحیح شو دې ځای نه چې دا مثال زه لیکم فرض مثال کنټرول سیمیکالن مې وواهه تاسې عمر معلوموي فرضاً یو کس دی هغه چې دی پوره 2000 کال کې زیږېدلی کنټرول سیمیکالن کرنټ ډیټ 25 دی تاسو اوس غواړئ چې د دې نه سره واخلئ کلونه راخلئ ورځې راخلئ او دلته چې دی فرض مثال زه راخلم مساوي ډیټ ډیف لیکئ ډیټ ډیف مو ولیکه دې ځای نه راځئ تاسې ورته څه انتخابوئ سټارټ ډیټ صحیح شو کاما بیا چې دی اینډ ډیټ کاما دې ځای نه ورته تاسې کولی شئ چې څه انتخاب کړئ دې ځای نه ورته کال ته نه راخلئ مثال ډبل کوډ ولیکئ وای او دا به انټر کوئ ګورئ د 2000 نه واخله تر نن تاریخه پورې چې دی د 25 پورې 25 کاله شو که چېرته تاسې دا تغییر کې فرض مثال یو کس دی دا په مثال 1996 کې زیږېدلی انټر کې ګوره اتومات څو کاله شو 29 کاله شو په دې ډول سره تاسې کولی شئ چې
څه وکئ کلونه محاسبه کوئ. که چیرې تاسې ورځې محاسبه کوئ دې ځای نه یا میاشتې، مثال زه غواړم چې میاشتې محاسبه کوم او دلته چې دی ډیز ورځې محاسبه کوم، تاسې به ولیکو ایکول ډیټ ډیف، دا به ولیکئ. دې ځای نه سټارټ ډیټ به انتخاب کړئ کاما، کرنټ ډیټ به انتخاب کړئ کاما، ډبل کوډ به ورکړئ، دلته به ایم ورکړئ د میاشتې دپاره انټر به کړئ. ګوره 343 میاشتې دي، دا 29 کاله چې دی 343 میاشتې. همدارنګه کې ورځې محاسبه کوئ ډیټ ډیف به ولیکئ او سټارټ ډیټ به انتخاب کړئ ورته کاما، کرنټ ډیټ کاما، دلته به ورته څه انتخاب کړئ ډے ورځ یا ډي، انټر یې کړئ. ګوره 10,1592 دا ورځې شي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د ایج یا عمر محاسبه کړو. د عمر محاسبه کول لپاره که چېرته غواړئ تاسې شمسي تاریخ باندې محاسبه کوئ نو دې دپاره هم زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته دی. تاسې کولی شئ چې په اسانۍ سره شمسي تاریخ محاسبه کوئ عمر، کولی شئ هغه ویډیو وګورئ او زده یې کړئ. بله خبره ده ډیټ ویلیو، دا فنکشن څه کار کوي؟ دا مونږ ته چې دی د ټیکس فارمټ ډیټ چې دی دا اړی ډیټ ته. مثال زه لیکم ډیټ، دې ځای نه به څه ورکړو ډبل کوټیشن به ورکړو. مثال زه کال لیکم 2025 سلش ورکړو، فرض مثال د اوومې میاشتې سلش ته سلش مثال فرضاً زه لیکم چې 12 تاریخ دی، ډبل کوډ ورکړو انټر یې کوئ. دا مونږ ته چې دی څه کوي؟ دلته به مونږ راشو دا ډبل کوډ به زه ته ډیټ ویلیو مونږ نه ده راخیست، ډیټ ویلیو دلته به ډبل کوډ ورکړو انټر یې کوئ. ګورئ دی مونږ ته واړو څه ته؟ تاریخ ته. نو دا ډیټ ویلیو شو. همدارنګه ټایم ویلیو ایکوال به ولیکئ ټایم ویلیو هم همدغه کار کوي. ډبل کوډ مثال زه ورته وایم فرضاً ما ته چې دی شپږ بجې دي او 22 منټه دي، صحیح ده، او دا ما ته چې دی تغییر کړه. ګوره دا یې واړول څه ته؟ دا یو ویلیو ته یې واړول. نو که چېرې تاسې غواړئ دا په ټایم کې واخلئ نو تاسې به دا فارمټ به ورته ټایم ته چینج کړئ. ګوره 6 بجې 22 منټه د سهار. بل دی ډیز. ډیز څه کار کوي؟ ډیز چې دی دا هم موږ ته د دوو نیټو ترمنځ د ورځو شمېر ښیي. مثال زه دغه 2 نیټې دي دا راخلمه، دا به کنټرول سی سره کاپي کړو، دلته به یې کنټرول وي کړو، دا مو راواخیست. دلته ګورئ ورته لیکو ایکوال ډیز end date. اول چې تاسو کوم راخلئ end date راخلئ. end date زمونږ دا current date دی، د ختمېدو تاریخ، کاما start date، او دا به انټر کوئ. تاسو ته ګورئ ورځې ښیي 1592. دلته هم مونږ د څه په واسطه د ډیف فنکشن په واسطه چې دی کله مو چې ورځې ته نه راخیستلې د هغې په واسطه مونږ محاسبه کوو. یعنې دوو تاریخونو ترمنځ که چېرته تاسې د ورځو محاسبه کوئ نو د ډیس فنکشن په واسطه یې کولی شئ. تاسو ته یو څوک ووایي فرض مثال د 1996 نه واخله تر 2025 پورې چې دی دغه څومره ورځې کېږي، نو تاسې ورته د ډیس فنکشن په واسطه دا محاسبه کوئ. بله فنکشن چې دا ډیس 360. ډیس 360 څه کار کوي؟ د دوو نیټو ترمنځ د ورځو محاسبه کوي، خو کال درته 380 ورځې حسابوي. یعنی کال چې دی 380 ورځې حسابوي او هغې له رویه چې دی څه محاسبه کوي؟ د ورځو محاسبه کوي. همدغه تاریخونه زه لاندې راوړم، دا مې لاندې راوړم. اوس دلته لیکو مساوي ډیس 360 دا مې ولیکو. دې کې موږ اول سټارټ ډیټ دی، ښه سټارټ ډیټ زموږ دا دی کاما، بیا و اینډ ډیټ دی، اینډ ډیټ زموږ دا دی انټر یې ګوره دلته 10440 د دې نه ورځ یو څه کم شوي. دا ولې؟ دا ځکه چې دا کال د 380 ورځو له نګاه نه حسابوي. 380 یعنی هره میاشت 10 ورځې دي، کې ځینې میاشتې 11 ورځې، ځینې چې دی 28 پکې یو شته دی، نو دا چې دی ټولې درته 10 حسابوي. بله خبره نیټورک ډیز دی. نیټورک ډیز فنکشن څه کار کوي؟
د دوو نیټو ترمنځ د کاري ورځو شمېر کوي خو د هفتې 2 ورځې رخصتي ورڅخه باسي. ګورئ همدغه تاریخ زه رخلم کنټرول سی دلته به کنټرول وي مساوي. اوس راځو دلته څه ته نیټورک ډیز ته. زه د دې نیټورک ډیز معلوموم او به لیکو ایکوال نیټورک ډیز. سٹارټ ډیټ به راواخلئ دا دی کاما اینډ ډیټ به راواخلئ دا دی انټر یې کړئ. ګورئ دې کې چې دی 2515 ورځې شي. دا ولې دې کې چې دی 2 ورځې ته نوي شي. د دې فنکشنو ته مو فکر دی ورډیز فنکشن مکمل ورځې حسابوي د کال 315 ورځې او ډیز 360 کې چې دی د کال 360 ورځې لنګانه یا له طریقه حساب کوي هغه 1440 او دې کې چې دی په هر هفته کې 2 ورځې رخصت ته نه بس نو هغه 2 ورځې رخصت چې وباسي څو شو 1515. تاسو هم داسې کولای شئ چې دا فنکشن دی خاطرې کې فرض مثال تاسو لیکئ چې دا 2023 کال شو تر 15 یا نن نیټه پورې تاسو 100 ورځې راځي مساوي دلته لیکئ چې نیټورک ډیز سٹارټ ډیټ برا واخلئ ورته کاما اینډ ډیټ برا واخلئ انټر بیک ور تر اوسه پورې 522 ورځې کیږي. یاد سم تاسو کولای شئ چې دا ورته کال 25 کې مثال فرضاً د میاش ورته فرضاً زکوما دریمه ګور د 2015 کال د دریمه 14 نه تر 2015 د 14 پر 2 ورځې کیږي 8 ورځې کیږي. بل فنکشن چې کوم دا هغه ورک ډے دا ورک ډے څه کار کوي. ورک ډے فنکشن چې کوم دا یو پروژه دی نیولې او 15 ورځې کې خلاصوي دا نیټه درته چې په دې تاریخ وستا کار خلاص خو د هفتې 2 ورځې رخصت وسخه بس. مطلب دا دی فرضاً ته یو پروژه ونیول یو کار دی ونیو ته چې دا کار باید په 15 ورځو یا 20 ورځو یا شهر څومره ورځې ورته ټاکي په هغومره ورځو کې باید خلاص شي. نو دغه ورځې چې دی ته راخلي دا ورځې ستا د تاریخ سره دا ورک دی چې دا ورځې ستا د تاریخ سره جمع کوي او آینده تاریخ درته ښیي چې په 15 ورځې بعد چې ستا دا 2 ورځې رخصت هم ته وځي د هفتې نو په دغه تاریخ به ستا کار ختمیږي. لکه فرض مثال کنټرول سی مکالن مو وهو اوس راځو لیکو چې ایکوال ورک ډے سٹارټ ډیټ چې دی زمونږه دا شو یعنی په 13 تاریخ مونږ کار شروع کوو او دا زمونږ کار چې دی کاما ډیز 15 ورځو کې خلاصیږي. نو دا چې دی دا 15 ورځې راخلي جمع کوي د دې سره او 2 ورځې رخصت هم د هفتې ور سره جمع کوي تا ته ښیي چې ستا کار به په دې تاریخ خلاصیږي انټر یې کړئ. ګورئ 2015 د اتمې په اول تاریخ به دا خلاصیږي. دا ولې دا ځکه دې سره چې دی 14 ورځې خو دا دي نو 15 ورځې تقریبا 2 هفتې برابرېږي 2 هفتو کې 4 ورځې رخصت شو نو تقریبا څو شوې 19 ورځې 18 ورځې دا شوې نو 1814 دا د اول تاریخ راځي د اتمې اول. نو په دې طریقې سره همدارنګه که چېرته مثال فرضاً زه لیکم مساوي ورک ډے ستا تاریخ کې چې د ورځې مطلب زیاتې فرضاً یو پروژه د نیولې هغه په 50 ورځو کې خلاصیږي دلته به کام ورکړئ 50 انټر یې کړئ. ګورئ 2015 د 9 په 19 تاریخ به ستا دا کار څنګه کېږي خلاصیږي یعنې د یو پروژې د کار سرته رسولو په خاطر چې دی هغه ورځې ته محاسبه کوي چې کم تاریخه پورې به زما دغه پروژه یا دا کار خلاصیږي هغه تاریخ درته شو کوي. بل فنکشن دا ټایم کې دلته مطلب ساعت ورکې اور مثال فرضاً ساعت ورکوم 15 سیکنډ ورکې منټ ورکې فرضاً 6 او سیکنډ مثال دا ورکې دا تا ته یو تاریخ جوړې اتومات اور مساوي اور چې وو دا تا ته د کرنٹ ټایم نه چې د ساعت راخلي وردا مسلک انټر کوي دا 12 شو دا دې ځنه چې د تاسو ستو وړوي دې ځنه چې دا به تاسو ټایم ته وړوي او دینه به منفي کوي دینه به 12 منفي کوي ورې داسې مو کوي منفي یا به زه داسې کار وکړم کنټرول شفټ سیمیکالن سره به ټایم راوړئ بیا به ولیکئ ایکوال اور
سیریل نمبر به سلیکټ کې ورته انټر به کې ګوره اوس موږ ته ساعتونه راکړل 15 ساعت دې ساعتونو کې زه تاسو ته یو مثال وایم فرض مثال یو کس ته د هغه ساتوار کار کوي مزدوري کوي فرض مثال دلته کې چې نیم دلته لیکي چې اور start hour دلته لیکي چې end hour دلته لیکي total hour او دلته لیکي فرض مثال مزدوري لیکي چې څومره معاش د دقیقې ساتوار ګوره فرضاً یو کس ته مثال علي د چې په 8 بجو شروع وکړه دا به کنټرول شفت سیمکال نو دلته برا شو زه ورکم 8 بجې فکس 8 بجې مثال د شروع وکړه کنټرول شفت سیمکال فرضاً د چې د 4 پورې کار وکړو 4 بجو پورې کار کوي دا ورته پی ام اوس د ساعتونو محاسبه کوو چې د ټوټل موږ سره څومره ساعته کار کړی تاسو وویل کې ایکوال اور کم اور برا واخلئ دغه کم چې دی دا د شروع ساعت چې دی دا به سلیکټ کوي قوس به بند کوي ماینس بیا به ولیکئ اور بیا به چې دی ورته انتخاب کوي اینډ اور دا به انټر کوي یس به کوي او دا به چې دی تاسو څه وکړئ دلته دلته برا شو جنرال ته به واړو دا منفي اته شو نو داسې کار به وکړو تاسې به ورته د دې کې چې د کم سلیکټ کوي اینډ اور او دې کې به ورته سلیکټ کوي څه سټارټ اور انټر یې کوي اوس دا 12 شو دا راوړوئ جنرال ته ګورئ 8 ساعته شو دا فنکشن تاسې اوس داسې کارولی شي چې لاندې راوړئ دې ځنه مثال یو کس دی راځي کنټرول شفت سیمکالن په دې وخت راځي کنټرول شفت سیمکالن په دې وخت بیرته ځي فرض مثال دا کس دی دا لږ کار کوي 15 بجې نه مثال دا فرضاً ځي 100 بجې 2 بجې پی ام دا ځي دلته ورته پی لیکئ انټر ولې دا د چې دی 9 ساعته شو یعنی 15 بجې شروع کړی 2 بجې ختم کړ دا چې 100 ساعته شو 9 ساعته شو نو دا زموږ سره کومه فنکشن شو دا اور فنکشن شو همدارنګه منټ فنکشن څخه کار کوي کولای شي ته د سنم راواخلې منټ راواخلې منټ فنکشن سره کې ساعت ورته سره کې انټر کا اوس د دې کې موږ ته منټونه راواخل ګوره 3 همدارنګه چې د ایکوال ورډ سکند راواخلې سکند فنکشن چې د دینه چې د سلیکټ کته ته سکند راخلي انټر کا دې کې چې د 12 راوخستنو تاسو دا ټایم ته واړوي یا جنرال ته چې واړوي دا موږ سره عادت شو نو دا دغه چې د سکند دی کې 0 دی نو دا زمونږه د نن ورځې درس ډیټ ان ټایم فنکشن هله دا چې تاسو پوه شئ یاستئ په دې باندې ویډیو دقیقه وګورئ پریکټیس وکړئ ان شاء الله مکمل به وشي په کوم پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ جواب به ترلاسه کړئ ان شاء الله مننه خوشاله اوسئ